مهماندار هستم واصل عمری، فعال مدنی با ما در استودیو هستند و در رابطه با تعلیم و تربیه و رفاه جامعه یک بحثشان خواهیم داشت. خیر اغلا سار بخیر. اصلا ډیره مننه کور ودان خیر خیر یو موضوع مو انتخاب کړی د تعلیم و تربیه او رفاه اجتماعي په نوم باندې. غواړم تاسو په بحث ولرئ. سوال به داسې مطرح کړم چې راځئ د اهمیت د علم اهمیت په تړاو باندې وضاحت ورکړي او د تربیې په تړاو باندې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامات تاسو ته او د ملي تلویزیون ګرانو لیدونکو همکارانو ته سهار په خیر. کور ودان دغه کلمه یا دغه جمله چې موږ ګورو چې تعلیم و تربیه دا ډېره واضح تر تشریح شوې ده چې په کوم ټولنې کې تعلیم نه یا تربیه نه هغه ټولنه بدبختي پلو اوسي. کوم زمان چې هغه انسانان چې جاهلیت پلو روانو، خدای پاک زموږ ستر رهنما د دواړه دنیا سردار جناب حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دې ته راولېږو چې دې ته رهنمایي وکړي، هدایت وکړي چې تاسې دا کار غلط دی، دا کار صحیح دی، دین اسلام ته مشرف شي او خدای وپېژني، رسول وپېژني، قرآن وپېژني. ګوره خدای پاک د همغه وخت زمانه هم تعلیم تربیې ته علم ته ارزښت ورکړی دی. زموږ نبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر زموږ علم ته ارزښت ورکړی دی، نو باید موږ علم ته باید ارزښت ورکړو، تربیې ته هم ارزښت ورکړو. خپل بچي، خپل فامیل، خپل ټولنه کې اول زیاتره خلک چې تربیه دی بیا تعلیم دی، خو زه چې اول په ټولنه کې تعلیم دی بیا تربیه ده. اول چې انسان تعلیم زده نه کړي تربیه به څنګه زده کړي؟ سړی چې اول ځان ونه پېژني، خدای ونه پېژني، مور پلار ونه پېژني، نو څنګه به تربیه زده کړي؟ نو کوشش موږ دا وکړو چې موږ خپل اولادونو ته هم اسلامي تعلیمات زده کړو، تربیه هم زده کړو، هم کورنۍ اجتماعي تعلیم تربیه ته زده کړو. او اوس که راشو تاسو د اهمیت په تړاو باندې وضاحت ورکړو، حتی د قرآن و حدیث نه هم دا ثابته شوله. نو اوس به راشو دننه افغانستان ته څو فیصده د افغانستان نفوس باسواده؟ نو داسې تر اوسه پورې ثابته نه ده شوې چې دی وایي چې څو فیصده تر اوسه پورې په افغانستان کې. که زه د افغانستان دغه 240 کاله ګورم، زموږ زیاتره وګړي بېسواده دي. هغه فامیل کې چې مور پلار د ورونه دي، دغه 72 کال جنګ نه چې موږ ګورو د مجاهدین صاحبان چې کابل ته راغلل، هغه داخلي جنګونه چې شروع شو، زیاتره چې په مکتبونو کې هغه بېسواده پاتې شول، د مکتب نه ډېر وروسته پاتې شول. کوم وخت چې دغه 20 کاله دغه جمهوریت سیستم اوس امارت اسلامي راغلی، امارت اسلامي ته هم زموږ دا پیشنهاد دی چې هغه ځوانان چې بېسواده دي، بېسرنوشته دي او په سړکونو باندې کار کوي، دغه ځوانان دې بوځي په مختلف مراکزو کې دې واچوي، کمپیوټر دې زده کړي، دین اسلام مسایل دې زده کړي، ورباندې دغه خاص توجه وکړي ورباندې چې دغه ځوانان دغه نوی نسل چې د امارت اسلامي سره په وطن کې پاتې دی ملاتړ یې کوي، نو دا ښه سالمه تربیه د افغانستان نصاب او د افغانستان کتابونه او د افغانستان معلمان او د افغانستان هغه د مکتب اداره دا توانیدلی ده او یا هم به توانیږي چې د افغانستان ماشومان هغه رقم چې لازمه ده چې جامعې ته تقدیم شي ویروزي؟ ګوره که موږ د جامعې واقعیت ووایو، موږ زموږ معرف هغه 20 کاله مخکې د جهان سره عیار نه و. دا به واقعیت به ووایو. هغه مالی چې کوم امتیاز په نړۍ کې لري، په افغانستان کې هغه مالی هم هغه امتیاز نه لري. هغه شاګرد چې کوم حقوق په دولت باندې لري، هغه هماغه وخت زمان باندې ادا شوی نه دی، دی نه خپل د غاړې نه ده خلاص کړی. نو موږ تیر په هیر، موږ تیر پسې نه ګرځو. اوس موږ امارت اسلامي کوشش سم ته په تلاش روزانه کوي
چې د معرف هغه پایې چې کچه وي هغه سمې پخې کړي او کوشش یې دا ده چې معرف په پښو ودروي. هغه ماشومان چې د درس نه وروسته پاتې دي، هغه معلم چې امتیاز نه لري، دې کوشش کوي چې هغه معلم ته امتیاز برابر کړي. دا ممکنه ده واصل صاحب چې دا تاسو وایي چې امارات کوښښ کوي چې ادارې جوړې کړي، مکتبونه جوړ کړي او نصاب جوړ کړي. په دغه قانون شرایطو کې دا لازم ده او د قابلیت وړ لري که نه؟ نو دې عوایدو ته چې موږ ګورو، زه یو اقتصاددان نه یم، دې عوایدو ته چې ګورو دې دغه پیسې راټولېږي، د فساد مخ نیول شوی دی، امکانات شته چې ویږي. د نړۍ کومک هم سره مهمه ده چې نړیوالو سره په دغه بخش کې کومک وکړي. خو بدبختانه نړۍ نه پوهېږم چې زموږ خلکو سره دایمي دي خپله دومره سیاست کړی دی او موږ یې طبیعي مخ ته کړي او کوشش باید وشي چې امارت اسلامي معرف باید پښو ودروي او مسؤلیت د وزیر د معرف د پښو درېدلو په تړاو باندې راته ووایي چې مثلا دوی استادان ظرفیت کورسونه آماده کړي یا هم دغه کتابو کې څه تغییرات راولي او یا نه په څه نوع باندې مهمه د کتابو مسله هم ده. شاید دې کوم طرز العمل ولري. هر حکومت ځان ته فکر او پالیسي او ایډیا لري، نو هغې دې کار دی. موږ هغه کې هغه نه لرو، مشکل نه لرو. مشکل دا ده چې هغه مکتبونو کې چې معلمان کم دي کمبودات پوره کړي، هغه معلمان چې کمه تجربه لري، کمه تجربه په معلمي کې لري، په درس ویلو کې لري، دې ته مختلف ورکشاپونه دایر شي. دې ته هغه ورکشاپونه دایر شي چې دې فرض مثال 15 ورځې 20 ورځې یو میاشت پورې دې هغه درس ویلو طرز زده کړي، څنګه یو شاګرد دې خپل په ژبه پوه کړي. همداسې زما د امارت اسلامي د وزارت معرف څخه دا خواهش دی چې هغه امکانات چې برابریږي هغه د معلمانو ته برابر شي. باید هر بخش کې چې مختلف ټریننګونه ورکړل شي، مختلف ورکشاپونه ورکړل شي، دې وخت زمان ارزیابي وشي، دې وخت زمان باندې د خپل مکتبونو ته ورشي، دا مکتبونو د معلمانو پلانونه وګوري، طرز العمل د درس وګوري، په کوم شکل باندې دې درس تشریح کولی شي، نشي کولی. دغه ټول مشکلات هم حل شي. واصل صاحب یو مسله به زه ووایم، نو دغه د دریم صنف یا د څلورم صنف یو ماشوم چې مکتب ته ځي، ته باور وکړه چې هغه د دې توان نه لري چې هغه خپل کتابونه او کتابچې ځان سره تر مکتبه پورې ویسي، نو د دې د زده کول خو بیا خو جدا مسله شوه. نو دا نصاب باید نه تاییدوي چې په غټ مشکل لري، مثلا مضامین دې کم شي، په رشته بندي و هغه 11 کالج و هغه استاندارد نورمونه خو بیا لرې خبره ده، لیکن د اوسني شرایطو دپاره یو ماشوم چې خپل کتابونه تر مکتبه پورې وړلی ونه شي، زیات دي. مثلا په یو ورځ کې هغه دري وایي، پښتو وایي، انګلیسي وایي، 6 مضمونه په یو ورځ کې. دا خو یو ماشوم فکر نه کوم چې زده کولی وشي. ګوره کوم ماشومان چې فعل حال زموږ په مکتبونو کې درس وایي، دولتي مکتبونو کې یا خصوصي مکتبونو کې، هغه زه چې کوم خپل ماشومان سره درس وایم، دغه زما یو وړه لور ده په څلورم صنف کې ده، هغه کتابونه چې زه ګورم عقیده د سوي نه ډېر اوچت دي. یعنې فکر ذهن یې دته نه ده آماده چې دا په دې کتابونو کې درس ووایي. ولې دا فعل حال فرض مثال د احمدشاه بابا او د خوشحال خان خټک په موضوعاتو د ځینې جنګونه بحثونه شوي دي، د فتح خبرې شوي دي که نه. ځینې داسې انګلیسي کتابونه دي چې هغه غټ سن یعنې سنونه ډېر اوچت اوسي، فکر ذهن آماده اوسي، هغه انګلیسي درسونه وایي. هغه انګلیسي کتاب چې زه وایم دا زموږ ماشومان دته عیاره نه دي، پوه شوې. نو کوشش داسې وشي چې دغه مکتب سیستم یا د تعلیم تعلیمي ماشومان طبقه بندي وشي. ګوره په نور نړۍ کې چې ګورې، په نور دنیا کې چې ګورې، هغه ماشومان چې فرض مثال د یو صنف نه دوم دریم صنف ته ځي، هغې طبقه بندي لري، هغه مکتبونه یې تقسیم کړي دي په منځ کې. بهترینه مکتب هم شته، ښه مکتب هم شته، او متوسطه مکتب هم شته. دین هغه ازموی اخلي چې دغه ماشوم کولی شي چې د بهترینه درجه مکتب ته ورشي،
هغه ماشوم د لیاقت او شایستګي لري نه، دې طبقه بندي کېږي، دې ته ذهنیت ورکړل کېږي، دې هغه وخت زمانه چې کوم وخت دا ماشومان ضعیفه دي دي هغه ځایو ته بیا دې ته آموزش ورکوي چې دې دا ذهنونه آماده شي. بدبختانه زموږ په ټولنه کې زموږ په مکتب په سیستم کې تر اوسه پورې دغه سیستم نشته، دغه جنجالونه هم شته. زموږ امارت اسلامي نه خواهش مې ده په دغه نږدې وخت کې مثلا دغه زموږ استاد خپرونه ولیدله، وزیر صاحب د معارف هم ولیدله فرض څه وکړي په لنډ وخت کې تغییر څنګه راولو؟ دا خو ډېره ستونزمنه خبره چې په لنډ وخت کې دا تغییرات راشي، دا ډېر وخت غواړي، دا ډېر جنجالي ستونزه ده. دا جنجالي ستونزه به چې حل کېږي نو خو یو نسل به بل هم د مکتب نه فارغ داسې نه ده چې فرض مثال دا په یو کال کې حل شي، دا وخت لري چې یو کال 2 کاله پس حل شي دا ستونزه. خبره داسې ده چې که موږ ځوانان، زموږ ټولنې ځوانان، زموږ ژورنالستان، زموږ د جامعې مدني او زموږ خویندې ورونه چې د وزارت معارف سره یو نشو او د وزارت معارف سره په یو موټی نشو، وزارت معارف تنها د مشکله ده چې دا ستونزه حل کړي. باید تنها د وزارت معارف مسؤلیت نه ده، دا د تنها د یو معلم مسؤلیت نه ده چې یو شاګرد ته درس ورکوي، تعلیم و تربیه ورته ورکوي. تربیه د فامیل نه هم اخیستل کېږي، داسې نه ده چې تربیه ټول پچکاري ده چې معلم راشي او د شاګرد ته پچکاري وکړي چې هم تعلیم یې زده کړي هم تربیه یې زده کړي. دا د مور پلار هم مسؤلیت ده چې خپل د اولاد سره کښېني، خپل درس ووایي د اولادونو سره. ځینې پلارونه دي چې پلار ته کتاب راکړو ما سره درس ځه حوصله نشه جلی هلکه ځه کونج کې ګوره دا یو زشته رویه ده. موږ خپل ماشومانو سره کوو، بدبختانه موږ د خپل ماشومانو زشته رویه کوو. دا د معلوم مسؤلیت یو ماشوم ځي 2 ساعته 3 ساعته 4 ساعته درس وایي، نور ستا په کور کې دی. باید د ستونزو ته موږ هم ملا وتړو، د وزارت معارف سره د مشکلاتو ته پای ټکی کېږدو، خپله مبارزه وکړو. ما درته ویلې چې مبارزه کوي، مبارزه قرباني غواړي، ته به قرباني ورکوې مبارزه کې. هغه که د معارف بخش کې دی، هغه په یو ټولنه اصلاح کوي، هغه مبارزه غواړي، هغه ته یو اردو جوړوي، هغه یو مبارزه غواړي. دغه هغه ستونزې دي چې ملت سره ودرېږي. په نور د دنیا کې وګورې تنها دولت د وظیفه نه ده، د هغه سره ملت په شاته ولاړ دی، هغه سره د ملت لاس ورته ورکړی دی. نو ملت باید د وزارت معارف په بخش کې، د تعلیم بخش کې د وزارت معارف سره، د وزیر معارف سره، د معینانو سره جلسې ونیسي، کانفرانس ونیسي، را دعوت کړي، نظریات یې واخلي چې وشو کولی چې دغه مشکل ته موږ پای ټکی کړو. سلامت اوسېږئ واصل عمر کور مو ودان چې زموږ بلنه مو ومنله. ستاسو دوامداره همکارۍ په هیله ځینې وخت راځي په دغه مهم مسایلو باندې به لیدونکو سره انشاءالله بحث او ستاسو نظریات ولرو. کور مو ودان.